نن د افغاني غرور او عظمت هغه ویاړمنه تاریخي ورځ ده چې 100 کال وړاندې مو د انګریزي ښکېلاک د اسارت زنځیر مات کړ او ټولې نړۍ ته مو وښودله چې افغانان د خپل برم، غرور او د دبدبې څښتنان دي. خپلواک ژوند یې د ارزښتونو په سر کې قرار لري او هیڅکله هم د اسارت او غلامۍ ژوند نه قبلوي. له هر څه وړاندې د افغانستان ټول ویاړلي مجاهد په خاوره او خپلواک مین ملت ته د دغې نه هېرېدونکې ورځې په ویاړ د زړه له کومې مبارکي وایم. د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په لار کې د ټولو مجاهدینو روحونو ته دعا کوم او سرښندنو او قربانیو ته احترام او قدرداني کوم. قدرمنو هیوادوالو، دا یو روښانه حقیقت دی چې د زمري 28مې ورځې خپلواکي په اسانه نه ده ترلاسه شوې. هغه وخت هم د انګریزي ښکېلاک سره د جګړې او مقابلې امکانات کم وو. د افغانانو پر وړاندې د کفارو دسیسې او امکانات زیات وو، مګر د افغان مجاهدینو ایماني جذبه، وطني حماسه او په دې مقدسه لار کې سترې قربانۍ د دې باعث شوي چې د وخت ستر استعماري او استکباري قوت په ګونډو کړی او په پوره شهامت او مېړانه د خپلواکۍ اعلان یې وکړ. د خپلواکۍ ورځو د لمانځنې څخه باید زموږ موخه یوازې د هغه وخت د سرښندنو او اتلولیو یادونه نه وي، بلکې تر ټولو مهم پیغام باید دا هم وي چې ترلاسه شوې خپلواکي وساتو او په بشپړه معنا د هر ډول سیاسي، اقتصادي او نظامي استعمار د بیا تکرار مخه ونیسو. دا کار هغه وخت شونی دی چې ټول افغانان د لوی دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره یو موټی سو. په یو او بل نوم رامنځته شوي تفرقې له منځه یوسو، د نورو په اشارو وطن وران نه کړو، د عصر د غوښتنو مطابق عصري زده کړې وکړو، د خپلې ټکنالوژۍ یا خپلو عصري وسایلو څښتنان سو او پرې نږدو چې خدای مه کړه دا سپېڅلی نظام د بې اتفاقۍ او تنګ نظرۍ ښکار شي. ګرانو وروڼو، د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره به اوس ټول د خپلواکۍ په ارزښت له بل هر وخت ښه پوهېدلي وي چې خاوره او ملت د یو بل غربي او مغرور ځواک له 20 کلن اشغال څخه خلاص او ویاړلو افغانانو ته یو ځل بیا د ازادۍ او افغاني غرور ژوند ورنصیب کړ. اوس مو نه ملت تاثیر دی، نه مو سیاسي او اقتصادي برخلیک بل څوک ټاکلی شي، نه مو اراضي تمامیت ته خطر متوجه دی، نه مو مال او ناموس ته په بده سترګه کتل کیږي او نه د بل چا په اشارو پریکړې کوو. لله الحمد د خپلواکۍ برکت دی چې دا ټوله لوی او اساسي ارزښتونه مو په بشپړه توګه خوندي دي. زه له دې ځایه په ورانکارو او شریرو عناصرو هم غږ کوم چې د اسلامي نظام او ملت ترڅنګ ودرېږي، کړېدلي افغانان آرام ته پرېږدي، د نورو په لمسون له بېځایه تخریب څخه لاس واخلي، کورنیو جګړو ته لمن
دې نه وهي. پخوا چې څوک په کورنیو جګړو کې ښکېل وو، اوس ملت ته مخ نه لري او تر ابدي د افغانستان د تاریخ تورې کرښې ګرځېدلې دي. د افغانستان له ټولو امنیتي ځواکونو څخه ډېره مننه کوم چې د هېواد د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. د نن ورځې امنیت ستاسې د اخلاص او کوششونو پایله ده. له الله تعالی څخه درته نور توفیق هم غواړم. د دفاع وزارت له محترمو مسؤلینو هم مننه کوم چې د نن ورځې غونډې لپاره یې تکلیف ګاللی او مناسبه زمینه یې مساعده کړې ده. لله الحمد په هېواد کې مو سترې اقتصادي او ملي پروژې روانې دي. په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لرو. په مسلسله توګه هڅه کوو چې ګرانو هېوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړو او په ټولو افغانانو هم غږ کوم چې د ملي اقتصادي پروژو ملاتړ وکړي او نظام ته لاس ورکړي چې لا ډېر لاسته راوړنې ولرو. د نړۍ په ټولو هغو ځواکونو چې دې خاورې ته بد نیتونه لري هم غږ کوم چې د افغانستان له تاریخ دې زده کړه وکړي. دا ملت څوک اسیر نشي نیولی. د لاسوهنې او تقابل پر ځای دې د اصولو په چوکاټ کې راسره اړخیز سیاسي او اقتصادي تعامل ته لار هواره کړي. دا کار نه یوازې زموږ په ګټه دی بلکې د سیمې او نړۍ هېوادونو د امنیت او اقتصادي تړون لپاره هم مهم ګڼل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د سیمهییز او نړیوال فعال مشارکت لپاره آماده دی او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره واضح تعریفونه لري. نړۍ دې هم د رسمي سیاسي تعامل جرأت وکړي او له دې فرصته څخه دې ګټه واخلي. په پای کې یو ځل بیا د زمري 28مې ویاړلې ورځې له امله ټولو هېوادوالو ته مبارکي وایم او د ازادۍ د ګټلو په لاره کې د ټولو شهیدانو او اتلانو روحونو ته دعا کوم او د رحیم ذات له دربار څخه ورته د جنت فردوس غواړم.